يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو، الله سبحانه وتعالى چې مونږ او تاسو ته په عبادت باندې امر کړی، د عبادت ځایونه یې هم مونږ او تاسو ته مشخص کړي دي چې هغه مساجد دي. ګرچې اسلامي امت محمدي صلی الله علیه وسلم امت ته الله عز وجل هغه سهولت او آسانتیا ورکړي چې نورو امتونو ته نه وه، چې لمونځ په هر ځای کې روا دی، په هر ځمکه باندې روا دی او هیڅ ځمکه په بل ځمکې باندې فضیلت نه لري، ټول ځمکې یو حیثیت لري. غیر د هغه دریو ځمکو نه چې مونږ او تاسو ته په احادیثو کې بیان شوي چې مسجد حرام دی، مسجد نبوي دی او مسجد اقصی دی، چې د دې فضایل معلوم دي. غیر د دې نه ټول مساجد یو حیثیت لري. نو دا چې مونږ او تاسو ته 5 وخته په جماعت سره د لمونځ کولو امر شوی، مساجد مونږ او تاسو ته د عبادت ځایونه ټاکل شوي او په ځمکو کې بهترین ځایونه مساجد ښودل شوي دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترین ځمکې مساجد دي د الله عز وجل. دې ته بهتر ځکه ویل کېږي چې مسجد همیشه انسان نیک کار ته هڅوي، یا به څوک پکې لمونځ کوي، څوک به تلاوت کوي، څوک به ذکر کوي، څوک به نصیحت کوي، څوک به امر بالمعروف کوي، څوک به د الله په قدرتونو کې تفکر کوي. یعنی همیشه تا ته یو چانس د عبادت په مسجد کې وي. حد اقل که نور هیڅ کارم نه کوي، د غیبت او د بهتان او د نمیمت او د روغ او بې ځایه کارونه خو سړی ځان ساتي، جومات ته راځي لږ ارام خو کینې. بدترین ځایونه بازارونه ښودل شوي، ځکه انسان غافلوي، الله در څخه هیروي، فکر دی یو طرف ته بل طرف ته ناروا اوري، دروغ ویني، خیانت ګوري، ډېر رقم کارونه هلته ګوري چې ناروا کړي نه دي، هغې ته بد ځایونه ویل شوي. نو بد ځایونه په دې معنا که یو انسان بې ضرورته ځي هلته ګرځي چکر وهي، یو انسان دی چې ملته کاروبار دی، امانت او صداقت اختیاروي، مؤمن انسان دی، خو د کاروبار دی، حق دپاره بد ځای نه حسابېږي، مګر څوک چې مسجد پرېږدي، عبادت او طاعت پرېږدي او هلته ځي سیل دپاره، چکر دپاره. دا چې مساجد زمونږ او تاسو د عبادت ځایونه دي، د مسجد دپاره مونږ او تاسو ته شریعت خاصې لارښوونې کړي دي. یعنی هر عمل مونږ او تاسو ته د مسجد په تړاو ښودلی، مسجد ته به څنګه ننوځي، مسجد ته به څرنګه راځي، مسجد ته به په کوم هیئت کې ورځي، مسجد کې به څه رقم خپل وخت تېروي، د مسجد حفاظت به څه رقم کوي، مسجد باید څه رقم وي. بیا د جمعې ورځ عبادت یا د جمعې احکام خاص ځانګړې توګه باندې مونږ او تاسو ته بیان شوي دي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه انسان چې په خپل کور کې اودس وکړي په ښه شان سره، ښه شکل سره، او دی بیا د خپل کور څخه راوځي د مسجد په نیت باندې، د مسجد د نیت یا د عبادت د نیت څخه غیر دی کوم بل نیت نه لري. یو سړی دی چې زه ځم بازار ته تجارت کوم یا سودا اخلم، په ضمن کې به جومات کې مونځ وکړم، دا نه، ته د کور څخه راوتلی یې د مسجد په نیت باندې، بیا که لاره کې چا سره مخامخ شي یا څه شی د واخیستل، هغه به ثانوي وي، اساسي به ستا راتګ جومات ته وي. نو دغه انسان چې اودس په کور کې کوي، په د مسجد کې د عبادت په نیت سره راوځي، دی چې هر قدم اخلي یو ګناه ورته عفوه کېږي، او هر دوهم قدم چې اخلي یو درجه ورته پورته کېږي، یعنې یو اجر ورته نوشته کېږي او یو ګناه ورته الله عز وجل عفوه کوي. همدارنګه مسجد ته چې مونږ او تاسو کله راځو، که هغه د 5 وخته لمونځ دپاره وي، که د جمعې لمونځ دپاره وي، بیا جمعه خو خپل خاص احکام لري. مونږ او تاسو ته الله عز وجل حکم کوي په قرآن عظیم الشان کې چې سوره اعراف کې دا آیت دی، یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ای د آدم علیه السلام اولاده، ای بني آدم انسانانو،
کله هم چې تاسو مسجد ته ورځئ د عبادت ځای ته ورځئ خذوا زینتکم خپل زینت ځان سره واخلئ خپل ځان مزین کړئ خپل ځان ښایسته کړئ ښایستهوالی په همدې کې دی چې انسان غسل وکړي ښکلی د جمعې په ورځ بالخصوص ښې جامې واغونده مناسبې جامې واغونده عطر خوشبویي استفاده که ځان دې پاک که مرتب که که ګیره لري ګیره له غوړه که مثلا ګمنځ که که ویښتان لري ویښتان د ګمنځ که ځان لږ منظم که ځکه ته د پروردګار حضور ته ودرېږې د پروردګار کور ته عبادت دپاره راځي جالبه دا ده چې موږ او تاسو یو تعداد انسانان چې مسجد ته راځو د کار په جامو کې به راځو د خلو بوی به کوي د کار د رنګ او یو قسم بل قسم بویونه به کوي د مستریتوب هغه تیلونه او شایل به په دې باندې وي جمعه ته راځو چرت مو خراب نه وي خو که بیا ورته وایي چې راځه دلته یو مېلمستیا ده ولا لږ صبر وکړه زه کور ته لاړ شم دا جامې بدلې کړم یعنې حتی همدغسې یو څو ورځې مخکې موږ سره وشو چې یو سړی ګر چې جامې مناسبې هم ډېرې بدې نه وي خو چې موږ ورته د مانځه نه وروسته ویل چې فلاني ځای کې یو پروګرام دی هلته ورځو راځه موږ سره لاړ شه ولله زما جامې مناسبې نه دي نو تا چې اوس د الله په حضور کې مونځ وکړه دا جامې د الله ته مناسبې وي او دغه محفل ته چې ورځې د خلکو په مقابل کې مناسبې نه دي نو د خلکو ذهنیت هم داسې جوړ شوی چې محفل ته راځي بیا به درشي دی واغونده او عطر د استعمال کوه دا او کوه دا او که دا او که نیم ساعت به په ځان باندې ګوتې وهي مګر د الله حضور ته چې راځي هماغه چټل پټل به راځي ودرېږي حال دا چې موږ او تاسو ته الله سبحانه وتعالی همدا امر کوي چې خذوا زینتکم عند کل مسجد ای بني آدم ای د آدم اولاده ته خپل زینت در سره واخله هر مسجد ته ورځي یعنې ځان مزین کړ هماغه زینت چې اسلام در څخه غواړي چې په هغې کې په لومړي قدم کې طهارت دی د بدن د لباس د ټول ځان منظم که د الله حضور ته ودرېږي بیا مسجد ته راشه همدارنګه د جمعې په ورځ یا د جمعې د ورځې په اړه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا موږ او تاسو ته فرمایي چې الغسل یوم الجمعة واجب علی کل محتلم په هر هغه انسان باندې چې دی بالغ شوی وي دی بالغ شوی وي ولو که 15 کلن وي یا 14 وي یا 13 وي کل محتلم هر انسان چې بالغ شوی په دغه انسان باندې هر جمعې په ورځ باندې غسل کول واجب دي یعنی لازم دي فرض دی په د باندې چې دی باید غسل وکړي هر جمعه یعنی حد اقل د جمعې پر جمعې منځ دپاره باید دی غسل وکړي که دغه غسل نه وی د جمعې په ورځ باندې سنت اوس خو الحمدلله چې نظافت دی او وسایل دی او ټکنالوژي د وار کنډیشن او شیان دي ګنې که دغه وسایل نه وی په دې جومات کې 100 نفره کېناستلی وی د عرق او د خولو د بوی څخه بیا چا یو بل چا تلفظ نه کولی همدغه اسلام د چې موږ او تاسو ته د نظافت حکم کوي امر کوي چې غسل وکړئ تم غسل کوي زم غسل کوم صابون په ځان وهي دیم وهي شامپو استعمالوي ځان ښکلی کوي پاکې جامې عطر ټول انسانان په راحت کې سره ناست دي خوشحاله دي مشکل نشته هم انسانانو ته مفید دی او هم الله عزوجل په دې باندې راضي کیږي نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هر بالغ انسان باندې د جمعې په ورځ غسل کول لازم دي والسواک او مسواک وهل پرې باندې لازم دي مسواک ولا که اوس هم الحمدلله پیدا کیږي او هر قسم کریم که واخلي او هر قسم برش که واخلي د مسواک ځای نشي نیولی مسواک خپل ځانګړی ځای او حیثیت لري مګر که څوک مسواک ونه لري بیا هم دغه ټوټ پیسټ او د معجون د غاښونو یا برشونه دا هم که استعمال کړي دا هم صحیح دی باید استفاده وشي ترنه مګر که څوک مسواک لري نو مسواک به عبادت د خپل یو سنت دی چې انسان یې په ځای کوي مګر هدف هم دا دی چې انسان خپله خوله پاکه کړي باید چې د ستا د خولې څخه بل چاته اذیت ونه رسېږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په نورو احادیثو کې فرمایي که چا اوږه خوړلې وي که چا پیاز خوړلی وي که چا ګندنه خوړلې وي یا داسې یو بل شی چې د هغې د خوړلو په نتیجه کې نورو انسانانو ته اذیت رسېږي دی د زموږ مسجد ته نه راځي د مسجد څخه یې منع کوي مسجد ته دې نه راځي تر څو چې هغه اذیت موجود وي نو په همدغه اساس د جمعې په ورځ باندې مسواک وهل لازم دی بیا فرمایي چې ویمس من الطیب ما قدر علیه خوشبویي د استفاده کوي هغه خوشبویي چې دی پرې باندې تاوانمند دی لاسته راوړلی شي کور کې چې میسر و در سره هر ډول خوشبویي وه هغه خوشبویي استعمال کړه مګر خوشبویي کې هم باید انسان متوجه وي داسې خوشبویي نه چې هغه کله ډېره تیزه خوشبویي وي چې نور انسانان ترې اذیت کېږي یا نور خلک ورسره حساسیت لري دومره خوشبویي چې انسان پرې باندې خوشبویي احساسوي خو دومره هم نه چې نور خلک پرې باندې اذیت کېږي ځینې ډېر تیز عطرونه شته چې هغې باندې نور خلک انسانان اذیت کېږي نو سړی باید وګوري داسې مناسب چې ده ته هم اذیت نه وي او نورو ته هم اذیت نه وي نو په همدغه اساس باندې بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر انسان په هر مسلمان باندې دا د الله سبحانه وتعالی یو حق دی چې د جمعې په ورځ باندې غسل وکړي لازم دی په ده باندې همدارنګه دغه انسان باید خوشبویي استفاده کړي د خپل کور خوشبویي نه او که چیرې خوشبویي نه لري فإن الماء اطیب بیا اوبه د هغه دپاره خوشبویي ده یعنې همدغه غسل یې چې وکړه دا غسل ورته کفایت کوي
مګر که څوک خوشبويي او عطر لري د غسل نه علاوه باید خوشبويي هم استفاده کړي بیا مسجد ته راشي. نو په همدغه اساس باندې موږ او تاسو ته آداب هم دا دي چې انسان کله مسجد ته راځي ښکلی راشي، لباس د پاک، څیره د پاک، منظم، خوشبوي. مسجد ته چې ننوځي د آدابو څخه دا هم دی چې په ښي پښه باندې ننوځي او په چپه پښې باندې ووځي. او بیا خاصه دعاګانې چې موږ د مسجد په دروازې باندې هم نمشته کړي دي چې کله ننوځي اللهم افتح لي ابواب رحمتک، کله چې وځي اللهم اني اسالک من فضلک، دغه دعا به لوستل کېږي. نور دعاګانې هم شته خو دغه مغه اسانترین او مشهور دعاګانې دي چې انسان ولولي. همدارنګه هغه انسان چې مسجد ته راځي بالخصوص د جمعې مانځه دپاره، نو د آدابو څخه دا دی چې دی هر څومره وکولی شي د وخته مسجد ته راشي، دغه ورته ښه دی. انسان کوشش وکړي چې د جمعې په ورځ باندې مانځه ته چې هر څومره وختي راتګ وکولی شي باید مسجد ته راشي. ځکه حدیث شریف کې چې ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت کوي، وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر کله چې د جمعې ورځ شي ملائکه د مسجد په دروازه کې ودرېږي. هغه مکلف ملائکه دي چې الله سبحانه و تعالی ورته امر کړی دا د مسجد په دروازه کې ودرېږي. دوی د هغه انسانانو اجر او عملونه لیکي چې مسجد ته وختي راځي. دوی سره راجستر ده، کتابچه ورسره ده. نو په همدغه اساس باندې هغه څوک چې څومره وختي راځي د همغه د وخت راتګ په اندازې باندې دته اجر نه مشته کېږي. نو بیا فرمایي چې فرجل قدم جزورا، یو انسان چې تر ټولو وختي راځي دته دغه ملائکه دومره اجر لیکي لکه د چې یو اوښ په خپلو پیسو اخیستلی وي او بیا یې ذبحه کړی وي او غوښه د الله په لاره تقسیم کړی وي. یعنی د یو اوښ د خیرات عمر الله عز وجل دغه انسان ته ثواب ورکوي. یعنی یو اوښ هم نن سبا په ډېر زرګونو ډالرو باندې کېږي، خو دا فقط لږ وختي راتګ باندې دی. ځینې انسانان به داسې وي چې ورجل قدم بقرة، دته به الله سبحانه وتعالی دومره اجر ورکړي دوهم سړی لکه یو غوای چې اخیستلی وي او د الله په لاره کې خیرات کړی وي. او دریم انسان چې راځي داسې دی لکه یو ګډی چې د الله په لاره کې خیرات کړی وي. بیا څلورم داسې دی لکه یو چرګې چې کړی وي، بیا یو پرندی چې کړی وي، بیا حد اقل هغه یو هګۍ چې هم چې ډېر ارزانه دی هغه هم د الله په لاره کې خیرات کړی وي، دومره اجر ورته ورکول کېږي. مګر کله چې امام مسجد ته راشي خطیب او د خپله خطبه او وعظ او وینا شروع کړي، نو دغه ملایکې چې په دروازه کې ولاړې دي هغه خپل کتابونه بندوي، طووا الصفح، خپل صحیفې تاوې کړي، بندې کړي، وتړي، بیا راځي هغه هم خطبې ته غوږ ږدي. په دې معنی چې هغه د اجر سلسله نور خلاص شو. هر انسان به بیا همغه اجر اخلي چې په مسجد کې اخلي یا د خپل عبادت په مقابل کې اخلي. هغه اضافه کریډټ چې د وختي راتګ دپاره دی هغه نور خلاص شو. نو که یو څوک کور کې بیکار وي او وخت لري، ښه همدا ده چې دی مسجد ته د جمعې په ورځ باندې هر څومره وختي کولی شي راشي، لږ درود شریف ولولي، دعا وکړي، ذکر وکړي، سورت کهف کې نه لوستلی سوره کهف ولولي، یو څو رکعت لمونځ وکړي، نو دی به څو ګټې او څو اجرونه ځان سره بیرته کور ته ویسي. حتی بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه انسان چې د جمعې په ورځ په خپل کور کې غسل وکړي بیا دی وختي مسجد طرف ته راشي، بیا امام ته نږدې کینی، یعنی تر څو چې مخکې وړاندې صفونو کې ځای وي دی شاته نه کینی، وړاندې کینی، نو دته به الله عز وجل په هر هغه قدم کې چې د کور څخه مسجد پورې اخیستلی دی بكل خطوة صيام سنه و قیام سنه، د یو کال د روژې اجر او د یو کال د قیام اللیل د تهجد اجر ورکوي ورته الله عز وجل. یعنی دا هماغه مفت اجرونه دي چې انسان په ډېر کم عمل باندې حاصلوي. فقط کور کې غسل وکړه، ځان برابر کړه، منظم کړه، پاکې جامې واغونده، عطر استعمال کړه، مسجد ته وختي راشه، نو هم به دغه قدمونو په مقابل کې د یو کال روژې، د یو کال د قیام اللیل په دروازه کې د یو خیرات، د یو اوښ یا د غوا یا د ګډ اجر، او دلته چې مخکې کینې د دې اجر به نور هم واخلي. همدارنګه بل سنت مونږ او تاسو ته د جمعې په ورځ په نورمال اوقاتو کې هم دا دی چې هر مسلمان مسجد ته ننوځي 2 رکعت لمونځ باید وکړي، چې دغه 2 رکعت لمونځ ته مونږ تحیت المسجد وایو، د مسجد شکرانه. دغه تحیت المسجد زمونږ ډېر مسلمانان دې وخت کې تجاهل کوي، هغه هیروي، نه ترسره کوي، راشي مسجد کې کینی یا راشي په خبرو باندې شروع شي. بلکې د تحیت المسجد سنت مؤکد دی چې دا باید انسان هر وخت چې مسجد ته ننوځي وکړي. البته هغه دوستان چې د حنفي مذهب دلایلو پیروي کوي، به حنفي مذهب کې مکروه وخت کې نشته. مکروه وخت مازدیګر مانځه نه وروسته تر لمر غروب پورې، یا د سهار مانځه نه وروسته تر لمر ختلو پورې، یا په هغه وخت کې چې امام وعظ کوي، خطبه ورکوي، په دې وخت کې نه کوي، دې نه غیر په هر وخت کې دی وکړي. ځینې نور مذاهب دي چې بیا هغه وایي نه، په هر وخت کې چې مسجد ته ننوځي که هغه مکروه وخت وي که غیر مکروه وي باید ترسره شي. نو دغه مؤکد سنت دی، په دې باندې هم باید عمل وشي.
همدارنګه څلورم عمل چې موږ تاسو د جمعې په ورځ باندې بل خصوص په نظر کې ونیسو نور ورځو کې عموما هغه دا چې یو بل ته لږ ځای ورکول. یو انسان چې ناز د استاد د بل ملګری ترمنځ د همجوار شخص ترمنځ لږه فاصله شته او دریم نفر ته پکې ځای ورکول شي، ځای کم دی نو لږ کده دې ته په طرف ته شي د بل مسلمان دې طرف ته شي، دریم نفر ځان سره ځای کولای شي، یعنی لږ نږدې کینی ځان یو بل سره ځای کړي. همدارنګه په دې ضمن کې چې ته به بل انسان ته ځای ورکوي، دې سره سره بیا دا هم دی چې د خلکو په اوږو باندې باید تیر نشي، د خلکو په اوږو باندې باید تیر نشي. ځکه هم حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یقیمن احدکم اخاه یوم الجمعه ثم ليخالف الى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. هیڅ یو استاد دې داسې نه کوي چې خپل ملګری پاسوي ته پاسېګا هغه د ځنه پاسوي بیا ته دغه په ځکه کې نه وي، یا ته د توای ته پاسېګا چې غفلانه دلته کینی بل نفر د پاره ځای بیکاروي. دغه مسلمان مخکې راغلی دی په مسجد کې ځای نیولې د عبادت لپاره، نو هغه سړی چې ورسته راځي نا وخت راځي دغه ځای شاته د خپل ځای کې بکینی، مګر دا چې ته د دې ځنه کوي حاجی فلانی ته ځای پرې ده یا فلانی صاحب ته ځای پرې ده د فلانی صاحب راغی ته ځای پرې ده. په مسجد کې حاجی صاحب او فلانی صاحب او فلانی صاحب نشته. په مسجد کې ما ګداترین انسان، غریب ترین انسان، عاجز ترین انسان او ما تر ټولو منصبدار ترین انسان یو شی په مسجد کې. هر هغه څوک چې مخکې مسجد ته راغی لومړی صف د هماغه دی، هر هغه څوک چې مخکې په ځای کې کېناسته ځای د هماغه دی. دا نشته چې فلانی ته ځای پرېږده او فلانی ته ځای پرېږده یا دا ځای د فلانی صاحب دی دا ځای د فلانی صاحب دی. مګر که یو مسلمان په خپله خوښه او رضایت باندې د یو بل چا احترام کوي، د خپل ځای پاسېږي، خپل ځای نه بل ته ځای پرېږدي، دا د خپل یو اخلاق دی، نیکي ده چې کوي یو بل مسلمان سره. مګر یو بل انسان د خپل حق نه ګڼي چې د مخکې صف خو زما دی زه خو فلانی صاحب یم یا دغه ځای زما دی زه خو فلانی یم. هر هغه څوک چې مسجد ته راغی او په لومړي صف کې کېناسته یا مخکې ځای کې کېناسته بیا څوک دا حق نه لري چې هغه ته وایي پاسېږه یا هغه د ځای څخه پاسوي یا بل ته ځای خالي کړي. اما که دی په خپل خواهش باندې په خپل میل باندې دا کار کوي الله عزوجل به ورته اجر ورکړي. نو حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کار څخه منع فرمایي چې لا یقیمن احدکم، هیڅ څوک به د خپل ځای څخه په مسجد کې نه پاسوي د لپاره چې د هغه په ځای کې کېني. مګر تاسو کولی شئ چې دومره وایي چې لږ ځای ورکړئ یو بل ته، لږ ځای ورکړه دې نفر ته یا لږ ځای ورکړه دې نفر ته، لږ به دې خواته شي لږ به دې خوا شي، دریم نفر به ځان سره ځای کړي. همدارنګه بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جابر رضی الله عنه روایت کوي چې د جمعې ورځ و یو صحابي یا یو سړی مسجد ته راننوت په داسې حال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله. نو خطبه ورکوله خو د مخکې صفونه ټول ډک دي، دا سړی ناوخته راغی راننوت فجعل يتخطى الناس، دو شروع کړ د خلکو په اوږو باندې تیریږي، یو په اوږې باندې تیر شو بل په اوږې باندې تیر شو، یو ته دې کور کو بل ته دې کور کو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر څخه ورته وفرمایل چې اجلس کېنه په خپل ځای کې مخکې مه راځه، که مخکې د ډېر شوق خلک به وختي راغلی وي مخکې مه راځه کېنه په خپل ځای کې. بیا یې ورته وفرمایل فقد آذیت و آنیت، خپل ځان دې هم په حرج کې واچو خلک دې هم په تکلیف کې کړل. ځکه یو سړی به ډېر دقیق امام ته یا خطیب ته غوږ نیولی وي چې دا څه وایي الله څه وایي رسول صلی الله علیه وسلم څه راته وایي، ته چې راځي هغه ته یو ټېله ورکړې په دې ملا باندې دغه د سر نه دېر شی وویستل، هغه به یو دم تا ته ګوري چې دا څه خبره شو. حتی تېره جمعه یا تېر نه مخکې بله جمعه وه دلته یو مسلمان راغی مسجد ته چې هغه په دې صفونو باندې تېرېږي، دوه درې نفر وروسته شکایت کوي چې ولا زما غوږ په پښه باندې وهه، بل وایي زما اوږه په پښه باندې وهله. ځکه دا د ځینو انسانانو توازن برابر نه ده، هغه په خپل هغه توله باندې هم نه پوهېږي چې زه اوس دې طرف ته مایل یم که دې طرف ته مایل یم. خو چې راغلی په خپل ځای کې کېنه که هر ځای کې چې کېناستل یو که مخکې صف سره شوق لري بیا لږ وختي راشه مسجد ته. نو په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په صراحت سره د دې نه منع کوي. نو دلته مسلمانانو دوه مسلې دي، یو خو دا ده چې هغه څوک ناوخته راځي په خپل ځای کې به کښېني، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې هر کله تاسو یو مجلس ته راغلی یا مسجد ته راغلی هر هغه ځای دی چې مخکې ته خالي و هملته کښېنه، د خلکو په اوږو باندې مه تېرېږه. دوهم مسؤلیت د هغه کسانو هم دی چې مخکې راغلي دي، هر هغه څوک چې مخکې راځي ته ولې شاته کښېنې؟ څومره چې ته مخکې کښېنې عمره ستا اجر ډېر دی. د لومړي صف فضیلت ډېر دی په دویم باندې، دویم ډېر دی په دریم باندې، د دریم ډېر دی په څلورم باندې. همدا اوس موږ تاسو ګورو دغه صف کې ځای خالي پاتې دی، خو نور مسلمانان هغه آخري صف پورې مسلمانان رسېدلي دي، نو دغه ځای ولې خالي پاتې دی منځ کې؟ نو خامخا یو سړی چې راننوځي هلته نه ګوري چې دلته ځای خالي دی هغه به په دې اوږو باندې تېرېږي تر څو د خالیګاه ته ځان راورسوي. نو بیا چې د خالیګاه ته ځان رسوي بیا موږ شکایت هم کوو چې ولا دی په اوږو باندې راته تېر شو. خو مشکل زمونږ دی چې موږ دا خالیګاوې پرېږدو نو بل مسلمان چې راځي زمونږ په دې اوږو باندې تېرېږي خامخا. نو په همدغه اساس باندې هم مسؤلیت د هغه چا دی چې دی مخکې راځي، هم مسؤلیت د هغه چا دی چې دی ناوخته راځي.
چې مخکې راځي مخکې ځای ډک کړه اجر به تاته الله عز وجل درکړي نو څومره چې مخکې امام ته نږدې سره ناست وي اجر ډېر دی او هغه چې وروسته راځي هغه مسؤلیت بیا دا دی چې د خلکو په اوږو باندې تېر نه شي هر ځای چې خالیګاه دي ولې د هماغه خالیګاه کې کښېنه نو دا زمونږ تاسو هغه اسلامي تعلیمات دي چې د جمعې د آداب په اړه باندې مونږ تاسو ته راکوي نه یوازې جمعه بلکې هر مجلس کې همداسې دی او حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو تاسو چې یو مجلس ته ننوت چې هلته خلک ډېر ناست و ګڼه ګوڼه وه فلیجلس حیث انتهى به المجلس په هماغه ځای کې جدک په مجلس کې خالیګاه وه هماغه ځای کې دې کښېني نور د خلکو مزاحمت نه کوي خلکو ته د تکلیف او اذیت نه رسوي همدارنګه بله مسله مهمه د جمعې په اړه باندې دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو ستاسو د جمعې په ورځ باندې مسجد کې راځي دی د غوږ ونیسي خطبې ته چې امام خطبه وایي دی د غوږ ونیسي یعنی حتی د جمعې په ورځ که ته یو چاته نصیحت هم کوي یو نیکه خبره هم ورته کوي په داسې حال کې چې امام خطبه ورکوي تا ته دا اجازه نشته دې ته لغوه ویل کېږي اضافه خبرې هغه لغوې خبرې به نه کوي اضافي خبرې د دنیا خبرې خو نشته مګر که ته یو چاته نصیحت هم کوي د خطبې په وخت کې به نه کوي وروسته به ورته کوي ځکه د خطبې اورېدل فرض دي دا د الله عز وجل په حکم باندې فرض دی خطبې ته انسان واعظ او نصیحت ته باید غوږ ونیسي او هغه حدیث شریف کې ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر کله که یو انسان د جمعې په ورځ باندې د خطبې په وخت کې خپل ملګري ته وایي په داسې حال کې چې امام خطبه وایي چې چپ شه دا چې ته ورته وایي چپ شه دا هم ستا خبره لغوه ده که یو بل نفر خبرې کوي حتی ته ورته چپ شه هم نه وایي که په داسې اولاد باندې د ورته اشاره وکړې په شکل د پوهې کې صحیح ده خو خبرې به نه کوي ورسره یو بل روایت ده چې ابی ابن کعب رضی الله عنه روایت کوي دی فرمایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر باندې تشریف درلوده او موږ ته دا سوره تبارک الذی تلاوت کوو خطبه ویله خو په دې خطبه کې سوره تبارک الذی تلاوت کوو او بیا د الله د قدرتونو په اړه موږ ته ویل سوره تبارک الذی کې دشته تفسیر کوو موږ ته نو په دې کې دا زما ترڅنګ یو صحابي دی و یا ابو دردا دی یا ابو ذر دی هغه راوي نه شک هیر شوی ترنه و نه پوهیم چې ابو دردا او که ابو ذر خو دی زما ترڅنګ ناست و نو دی وایي ما ته وایي چې دا صورت څه وخت نازل شوی ما خو لومړي ځل دا صورت واورېده دا کله نازل شوی وایي زه ورسره خبرې نه کوم بیا ما ته وایي چې دا صورت کله نازل شوی ما خو لومړي ځل واورېده خو ما ورته وایي هېڅ جواب ورنه کړ بالاخره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خطبه خلاصه شوه د لړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شکایت وکړ چې رسول الله زه د ابی ابن کعب ترڅنګ ناستم او ما ستا د خولې نه دا صورت واورېده دنه مې پوښتنه کوله خو ده ما ته جواب نه راکوه نو ده خو دا فکر کوو چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ملامته کړي چې ده تا نه پوښتنه کوله د دین مسلې پوښتنه تا ورته ولې جواب ورنه کړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه صحیح کار کړی دی ځکه که هغه تا ته همدا هم ویلی وی چې اوس خبرې مه کوه یا اوس چپ شه یا دا په فلان وخت کې نازل شوی دا هم په هماغه لغوه کې شامل و ځکه دغه توجه د خطبې څخه خرابېدله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابی ابن کعب رضی الله عنه هغه نظر تایید کړ همدارنګه د جمعې په ورځ باندې موږ او تاسو ته دا عمل سنت دی چې انسان په دغه ورځ باندې ډېر زیات ذکر وکړي ډېر زیات دعا وکړي ځکه د جمعې ورځ د دعا د استجابت دعا ده او په دغه ورځ باندې درود شریف پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وړاندې کیږي انسان چې هر څومره ډېر درود ویلی شي او دعا کولی شي او په حدیث شریف کې راځي چې د جمعې په ورځ باندې یو داسې لحظه ده یا داسې وخت شته چې په دغه وخت کې هر مسلمان هر قسم دعا کوي الله عز وجل قبلوي خو دغه لحظه موږ ته مشخص شوی نه ده ځکه که هغه معلوم شوی وی بیا به هر چا په هماغه وخت کې دعا کوله بل وخت کې به دعا نه کوله نو دا موږ ته آزاد پرېښودل شوی دی تر څو انسان د سهار څخه ماښام پورې همیشه په دعا کې وي په درود کې وي په ذکر کې وي د الله سبحانه وتعالی دپاره همدارنګه مستحب دا ده چې انسان د جمعې په ورځ باندې سورت کهف تلاوت کړي او حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه انسان د جمعې په ورځ سوره کهف تلاوت کوي دی به الله عز وجل د دجال د شر څخه ساتي د دجال د شر څخه او فتنې څخه به الله عز وجل دغه انسان ساتي او ځینې روایتونو کې دا نور ورته ویل شوي چې بل جمعې پورې ورته نور دی نور فضایل هم شته خو که د چا وخت تنګ و پوره تلاوت د صورت نشو کولی حد اقل لس لومړني آیتونه دې تلاوت کړي د سوره کهف چې 15مه سپاره کې دی لومړني لس آیتونه حد اقل که پوره تلاوت شي دغه مستحب دی باید وشي دا د سهار منځه نه وروسته تر دې نه مخکې چې امام خطبې ته راشي دغه ټول وخت ورته شامل دی نو په دغه وخت کې دغه تلاوت مستحب دی همدارنګه په دغه ورځ باندې موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه توصیه فرمایي چې د جمعې په ورځ تاسو پر ما باندې ډېر درود ولولئ ځکه د جمعې ورځ تر ټولو بهترینه ورځ ده په همدغه ورځ کې آدم علیه السلام پیدا شوی په همدغه ورځ باندې به قیامت کیږي په همدغه ورځ باندې به هغه صعقه وي نو تاسو پر ما باندې ډېر درود ولولئ ځکه ستاسو درود ما ته رارسیږي یو صحابي ورته ویل چې یا رسول الله
ته خو به وفات شوی وي کېدای شي ستا جسد هم خاورې شوی وي نو زموږ دا درود تا ته څرنګه را رسیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ان الله حرم علی الارض ان تاكل اجساد الانبیاء الله عز وجل په ځمکې باندې دا حرامه کړې ده چې د پیغمبرانو جسد وخوري د پیغمبرانو جسد سالم پاتې کیږي حتی پیغمبرانو نه علاوه موږ تاسو اوس وخت ډیر خلک ګورو صالحان دي نیکان دي چې دفن کیږي 10 کاله 20 کاله 50 کاله وروسته بیا چې جسد قتل کیږي سالم پاتې کیږي نو دا د الله عز وجل اراده ده چې چاته سالمیت ورکوي ځمکه نه خرابوي هغه پاتې کیږي حتی 2 کاله 3 کاله مخکې سعودي کې یو جسد د عرفات په دې ساحو کې په دې غرونو کې تیګو باندې کوم حاجی د هندستان وېده شوی د همداسې په دې خوب کې وفات شوی قریبا دوی یو نیم کال که څومره وخت وروسته دا جسد ومونده هماغسې تیږې باندې سالم پروت دی لکه څرنګه چې ویده شوی وي هېڅ خراب شوی نه و حال دا چې د لمرونو بارانونو ورشه وهلی به یې خامخا نو دا د الله سبحانه وتعالی قدرت کې شامل دی چې که څوک سالم ساتلی شي نو پیغمبرانو جسد ځمکه نه خوري هغه سالم دی بل الله عز وجل پیغمبر ته هغه روح بیرته راولي او هغه د خپل امتي سلام او درود ورته رسوي هغه ورته جواب هم ورکوي د سلام نو بیا بیرته الله عز وجل وفات کوي دا د الله سبحانه وتعالی قدرت دی همدارنګه د مسجد د آدابو په سلسله کې مسلمانانو دا باید ووایي چې مسجد کې یو سلسله شیان هم شامل دي چې هغې نه باید انسان خودداري وکړي یو په هغې کې دا دی چې انسان خبرې په مسجد کې ونه کړي مګر کله چې موږ وایو خبرې ونه کړي دا نه چې هر انسان دې بیخي چپ خاموش پاتې شي بلکې نیکې خبرې نصیحت امر بالمعروف ذکر تلاوت دعا درس تعلیم دا ټول په دې کې شامل دي چې دا باید وکړي که یو انسان چا سره نیکې خبرې کوي دا هم په دې کې شامل دي که د دنیا خبرې هم چې یو اندازې محدودو پورې وي دا پکې شامل دي مګر دا چې یو سړی راشي جومات کې قصې کوي یا راځي د دنیا ټول ماغه خپل خبرې په دې جومات کې کوي او د خبرو د لپاره ځای جومات ټاکي بیا جومات ته راشي سره خبرې کوو بیا جومات ته راشي سره خبرې کوي نو هر سړی به د خپلو کیسو دپاره جومات ته راځي دا بیا جواز نه لري د دنیا خبرې د ضرورت په اندازې باندې جواز لري که یو چا په مسجد کې لږ وخندل د ضرورت په اساس باندې جواز لري که یو چا په جومات کې خوب وکړي د ضرورت په اساس جواز لري که چا په مسجد کې خوراک وکړي دا جواز لري مګر عموما د دې شیانو دپاره باید ځانګړی نه شي چې همدا کارونه باید په مسجد کې شي همدارنګه